شي چې راوړم د تورخم په تور زنځیره ننګرهار ته چې بیا راشم پکې وینم خپل تصویر د انعکاس ټلویزیون د یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مه شئ زه پرده اسلامي یم او دم ګړی موږ ګورئ په سراج المعرض بڼ کې یو ښایسته ماحول دی ښکلې فضا ده او دلته مې تر څنګ یو ځوان ناست دی دغه ځوان به تاسو ته خپل ځان هم در وپېژني او له دوی سره به خبرې کوو او د دوی نه به ښکلې زمزمې هم اورو له موږ سره اوسئ السلام علیکم السلام علیکم پردې صاحب جوړې په خیر شکر دی موږ ښه یو ته ښه یې صحت دې ښه دی غیرتمل محمد ځای مې نوم دی د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د اسلام آباد اوسېدونکی یم اسلام آباد او لغمان کې اسلام آباد شته څنګه یې جوړې شکر دی او فعلا په دې جلال آباد کې اوسېږم کابل اډې سره هم کور دی صحیح خوشحاله اوسئ چکر څنګه دی ماحول څنګه دی یاران دوستان څنګه دي والا یاران دوستان هم ښه دي خو بلا تسبیح زه د امیر شهید بخت چې نه کېږم لکه چې یو سړی مې په زور جنت ته ټیکه کوي څومره ښکلی نو له غیرتمند صاحب نه خو به زمزمې اورې که نه نو مهرباني دا ټول تا ته راغلي دي چې تا نه څه واوري چې کله یار سره مې مینه شوله بدن کې وچه زما وینه شوله رنگ مې شو تور لکه د مړي په شان جدا له ما چې نازنینه شوله عشقیوال پرهیز ځواني کې زول کړم عشقیوال پرهیز ځواني کې زول کړم یا مزل میں گیرا مسپین شولا مال زان جدان کی یم نیمګړې بیلتانا مال زان جدان کی یم نیمګړې بیلتانا تلوی کور د پښتنو زما ګران ګران افغانستانا زړه مې غټ شي چې راوړم د تورخم په تور زنځیره ننګرهار ته چې بیا راشم پکې وینم خپل تصویر سوچې دغلته پراته دي غیرتي کلک پښتانه دي زما تندې زما وینا په والله چې ډېر خوږ دي د ځان فرق مې پیدا نه کو پېښور نه تر لغمانه تلوی کور د پښتنو زما ګران ګران افغانستانه اے کونړ نورستان ستا درو ته مې سلام دی په ښایست دی برابر هم در سره زما کلام دی څومره ښکلی چې مې سواد دی پغمان کم نه دی تیزاد دی د کوټې ته زلفې کېږي کندهار دی که کلا دی پکتیا ځان ته یو څه وایې خوست مې کم نه دی د چانه تلوی کور د پښتنو زما ګران ګران افغانستانه تم ځانې زه د ظالم نو تورې کله بیلیږي پیوند شوی زړه د یو د بل ضرور په در دردېږي کابل جان مې د زړه سر دی د ملا تیر زما خیبر دی یو افغان په نوم یادېږي دا د لر دی او که د بر دی څومره ښکلی چک چک یې پرې ووهئ ډېره زیاته مننه که زه ژوندی وم که چېرته مرکه وه
که چېرته میلمه وم زه به خامخا دې غزل نه بغیر بل یو غزل هم نه وایم. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه چې داسې ښکلی غزل مو را سره شریک کړم. خوشحاله اوسئ. تاسو نه مننه. قدرمن لیدونکو زموږ د ورور غیرتمن صاحب زمزمې به مو اورېدلې وي. په دې هیله چې خوښې شوې به مې وي. تر بیا ښې چارې د الله په امان.